हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरो कोमा द लुई अल्लाह द खगी पाक नामेना چې ډیر بخونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګز د کوونکو نن مې ستاسو د پاره په دې کلاس کې د پښتو خبرې راوړې دي. دا خبرې به مونږه انګلیش ته ترجمه کوو. صحیح ده. په دې کلاس سره به ستاسو د انګلیش ډیر ښه پریکټس وشي. دا کلاس وړوکی کلاس دی، ښه په توجه سره یې تر اخره پورې وګورئ. صحیح ده. کلاس تاسو هم د بسم الله نه شروع کوئ او زه یې هم په شروع کېدو باندې بسم الله وایم. ګوره ما سره اولنۍ خبره چې د پښتو کومه ده که نه، هغه ما ته هر څه ښودلي. مونږ وایو که نه چې هغه ما ته هر څه ښودلي. بیا که داسې خبره زه وکړم، هغه ما ته تلل ښودلي، یعنې هغه ما ته تګ ښودلی. صحیح ده. ما ته هم داسې ښکاري. دا خو زه تپوس کوم، آیا ته به وکې؟ زه صرف کوشش کولی شم. زما سکول ته تلل دي. صحیح ده. په ما د سکول ناوخته کېږي، ما لا په وخت رسیدل دي. دا خبرې ما وکړې که نه، تاسو دې ته سوچ وکئ. صحیح ده چې دا به مونږه انګلیش ته څنګه ترجمه کوو. ګورئ جی، اولنۍ خبره ما وکړه چې هغه ما ته هر څه ښودلي. نو تاسو د دې انګلیش جوړولی شئ. He taught me everything. He taught me everything. هغه ما ته هر څه ښودلي، هغه ما ته تلل ښودلي. He taught me how to walk. صحیح ده. He taught me how to walk. هغه ما ته تلل ښودلي. بیا ما درېیمه خبره وکړه چې ما ته هم داسې ښکاري. صحیح ده. مونږ اکثر خبرې کوو که نه، یو کس وایي چې یاره داسې کار دی داسې کار دی، بل ورته وایي چې یار ما ته هم داسې ښکاري. نو تاسو ویلی شئ I also thought so. I also thought so. ما ته هم داسې ښکاري. دا خو زه تپوس کوم. This is what I want to ask. This is what I want to ask. دا خو زه تپوس کوم. صحیح ده. آیا ته به وکې؟ مونږ وایو که نه چې آیا دا کار به ته وکې. Will you be able to do? Will you be able to do? آیا ته به وکې، یعنی ته به دا کار وکې، ته د دې قابل یې چې ته دا وکې. زه صرف کوشش کولی شم. صحیح ده. زه به صرف کوشش وکړم، که وشو که ونه شو. I can only try. I can only try. زه صرف کوشش کولی شم. زما سکول ته تلل دي. نو تاسو داسې څنګه ویلی شئ چې یار زه سکول ته ځم، ګوره ما له سکول ته تلل دي. صحیح ده. ویلی شئ I have to go to school. I have to go to school. مطلب یې شو چې زما سکول ته تلل دي. صحیح ده. په ما د سکول ناوخته کېږي. تاسو په انګلیش کې ویلی شئ I am getting late for school. I am getting late for school. په ما د سکول ناوخته کېږي. ما له په وخت رسیدل دي. صحیح ده. یعنی ما له په کار دي چې په وخت باندې ورسم، زه به هلته په وخت رسم. د دې انګلیش تاسو ویلی شئ I have to reach on time. I have to reach on time. ما له په وخت رسیدل دي. دا مونږ سره یو پیراګراف، یو پیج ختم شو. بیا بل پیج ته ځو چې په هغې کې مونږ سره کومه پښتو ده چې مونږ به یې انګلیش ته ترجمه کوو. هغې کې ما سره خبره ده هغه ډیر جړلي. صحیح ده. هغه ډیر جړلي. بس خو یو ځل ما سره خبرې وکړه. بس یو ځل ما سره خبرې وکړه. دا یو زما په سوچ کې نه راځي. صحیح ده. مونږ وایو که نه چې دا خو زما په سوچ کې نه راځي. دا یو آسان دی. صحیح ده. دا یو مې په سوچ کې نه راځي او دا بل آسان دی. په ورځ کې 3 ځل دا کار په ورځ کې 3 ځل کوه. صحیح ده. دا خلق څوک دي؟
ته به کوم یو اخلي؟ څه څیزونه وي نو موږ وایو کنه ته به کوم یو اخلي؟ خپل اخراجات کم کا، یعنی خپل خرچې کمې که. صحیح ده. ستا مسله زما مسله ده، داسې خبره ده. صحیح ده. بیا راځو د دې ترجمې ته. اوله خبره مونږ کړې وه چې هغه ډېر ژړلي. He cried a lot. تاسو ویلی شئ he cried a lot. هغه ډېر ژړلي. بس یو ځل ما سره خبرې وکړه. Talk to me just once. Talk to me just once. که څوک در سره خبرې نه کوي او ته هغه ته وایې چې بس یو ځل ما سره خبرې وکړه. Talk to me just once. صحیح ده. دا یو زما په سوچ کې نه راځي. هر دا څوک دا یو زما په سوچ کې نه راځي. I don't understand this one. صحیح ده. I don't understand this one. دا یو زما په سوچ کې نه راځي. دا یو آسان دی. صحیح ده. دا کلاس آسان دی. This one is easy. This one is easy. دا یو آسان دی. په ورځ کې 3 ځل. صحیح ده. 3 times a day. 3 times a day. په ورځ کې 3 ځل. دا خلق څوک دي؟ Who are these people? Who are these people? دا خلق څوک دي؟ ته به کوم یو اخلي؟ What will you have? What will you have? ته به کوم یو اخلي. صحیح ده. خپل اخراجات کم کا. صحیح ده. یعنی خپل خرچې کمې کا. ګرانی ده. Cut down your expenses. Cut down your expenses. خپل اخراجات یعنی خپل خرچې کمې کا. صحیح ده. اخیری خبره پکې دا ده چې ستا مسله زما مسله ده. مونږ وایو کنه چې یار دا ستا وران کار چې کوم دی دا زما داسې ده لکه زما چې وران کار وي. ستا مسله زما مسله ده. Your problem is my problem. صحیح ده. Your problem is my problem. ستا مسله زما مسله ده. صحیح ده. بیا مخکې پیراګراف ته ځو. په هغې کې زه تاسو ته که ووایم کله کله زه ځم. صحیح ده. آیا ما به خبرو کولو ته پرېږدي؟ چا نه تپوس کوي چې آیا ما به خبرو کولو ته پرېږدي؟ آیا ما به تلو ته پرېږدي؟ ناوخته شو آیا ته به ما تلو ته پرېږدي؟ هغه د شپې مالداره شو. مونږ وایو کنه چې دا کار د شپې داسې وشو. بیا مونږ داسې خو هم ویلی شو د شپې هیڅ نه کېږي. صحیح ده. زما زړه وایي. مونږ وایو کنه چې یار زما زړه خو وایي. نو تاسو ویلی شئ زما زړه وایي. د دې انګلیش به ترجمه کوو. تاسو به پوه شئ. زه هلته موجود وم. دا کار چې کېده نو زه هلته موجود وم. مونږ یو ځای اوسیږو. بیا څه؟ ګورئ ښه. کله کله زه ځم. د دې انګلیش تاسو ویلی شئ آسان دی. sometimes I go. sometimes I go. کله کله زه ځم. آیا ما به خبرو کولو ته پرېږدي؟ will you let me speak? will you let me speak? آیا ما به خبرو کولو ته پرېږدي؟ بیا مو خبره کړې وه چې آیا ما به تلو ته پرېږدي؟ ما به پرېږدي چې زه لاړ شم؟ نو تاسو د دې انګلیش ویلی شئ will you let me go? will you let me go? آیا ما به تلو ته پرېږدي؟ هغه د شپې مالداره شو. he became rich overnight. he became rich overnight. هغه د شپې مالداره شو. د شپې هیڅ نه کېږي. مونږ وایو کنه چې یاره شپه ده د شپې هیڅ نه کېږي. nothing happens overnight. nothing happens overnight. د شپې هیڅ نه کېږي. بیا مو خبره کړې وه چې زما زړه وایي. مونږ وایو کنه چې یار زما زړه وایي. my heart says. my heart says. says مطلب وایي. صحیح ده. heart وایي زړه ته. my زما.
بیا مخکې خبره ما کړې وه زه هلته موجود وم. صحیح ده، دا خبره مونږ ډیره کوو. I was present there. زه هلته موجود وم. I was present there. صحیح ده. مونږ یو ځای اوسیږو. We live together. We live together. مونږ یو ځای اوسیږو. بیا څه؟ then what؟ څوک خبره کوي مونږ ورته وایي چې ها بیا څه؟ then what؟ بیا څه؟ همدا یو څو خبرې وي چې ستاسو دپاره ما راوړي. زه امید کوم چې دا به تاسو د دې نه څه ناڅه فایده اخیستې وي. دا تاسو بیا خو هم کتلی شئ، بیا یې خو هم کتلی شئ. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې ما له اجازت خو هم راکوئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد خو هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.